سلامونه ګرانو کتونکو زموږ د نن ورځې سفر کونړ ولایت نه شروع او د دانګام ولسوالۍ په لور دی. هلته به د خلکو سره خبرې او ټوکې ټکالې ولرو، پوښتنې به وي، د ښکلو منظرو ویډیوګانې به د تصویر په بڼه در سره شریکې کړم. نو زه هم ستاسو ملتیا غواړم. لیدونکو وطن په ښه فکر او په علم باندې جوړیږي. نو تاسې وګورئ چې ناکامرا داسې یو څرخ جوړ کړی دی چې د دې په واسطه هغه شاړې ځمکې خړوبیږي. او راځئ د وطن د ابادۍ دپاره د ناکامرا په څېر فکر ولرو. لیدونکو دانګام ولسوالۍ ته راورسېدلو او ډېره پاکه او صفا هوا لري، ډېرې ښکلې منظرې دي. موږ هم ورو ورو د بینشې په طرف روان یو او تاسې هم ما سره اوسئ او زما ملتیا وکړئ. ستړي مه شئ. حاجي صاحب سره به مرکه وکړو. ستړی مه شئ حاجي صاحب. که زمونږ قدرمندو لیدونکو ته ځان راوپېژنئ. زه په خپله پکتیکا ولایت یم، د ورګون ولسوالۍ والنما مې محمد سلام حاجي ده. ښه، ډېر ښه. څنګه یې د کوم ولایت نه په چکر راغلی یئ؟ ولا راغلی ننګرهار نه یم، سهار روان یم او چې کومه د لیار ما وکته دغه خلکو ته او د مسافرو ته لکه کوم چې چکر ته راځي ما ډېر ولایتونه کتلی دي او د کونړ غوندې ولایت غوندې ریغ ځای نشته، لکه ښه ځنګل لري، د تماشو ځایونه پکې دي. خو دا یو مشکل دی چې سهار زه روان یم، ګاډی مې برباد که، ځان مې برباد که. دا مې اوس مازدیګر ته چې زه دغه ځای ته چې دغه ځای ته موږ ته د سړک پېښ کړو چې دغه خلکو ته سهولت جوړ شي او د چکریانو ته سهولت جوړ شي. ښه، کونړ ته چې په چکر راغلی کوم ځای دی پکې خوښ شو؟ ولا دا ځنګل مې ډېر خوښ. ښه، نو غواړم پوښتنه درنه وکړم، د همکاري نه درسره کوي، ته به خپله ماته ځواب راکوې او که پوښتنه دې راته ځواب نه کړله یا به شعر راته وایي یا به کومه خبره راته وایي او یا به هم کومه ټوکه. سمه ده؟ خو شعر خو ځکه ما راباندې وایه چې سپین مشر غوندې سړی یم. هغه ستاسو خوښه ده، هغه ستاسو خوښه. خیر دی، ته سوال به راباندې وکړه، زه به وګورم چې زه یې حل کولی شم که نه. سمه، ستاسو په اجازه. هغه کومې اوبه دي چې په لمر زیاتیږي او په یخ کمیږي؟ په لمر زیاتیږي، په یخ کمیږي. خو دا خو چینه ولا اوبه دي، چینه ولا په لمر سره ده. نه نه نه، ځواب مو غلط دی. بیا هم کوشش وکئ. دا خو لکه په پوه شو. ښه، نو اوس ستاسو خوښه ده، خاطره راته وایئ، ټوکه راته کوئ او که کوم شعر راته والله قصې خو د شعر خو اول ما درته وویل چې ما نه پوښتنه ما کوم ستاسو خوښه.
بس خدای دغه ټوکه ده چې دا ځانګله مې درته وښله چې دا ځانګله ته مونږ رادرېمي دغه غټه ټوکه ده دا هر شی دی چې مونږ سره طریقې کېږي بیا هم داسې خاصه ټوکه نشته چې مونږ لږ خوشحاله کړي بس خاصه ټوکه به دا مونږ مشر ته وکړو چې دا سپي دی و دا به یې درته وکړو دا ډېر ټوکي سړی دی سمه ده نو د ده په خوښه به مونږ ته یو ټوکه وکړي ته زمونږ ګرانو لیدونکو ته هم ځان وعلیکم زه خو د ولایت پکتیکا ولسوالۍ نکه او دلته اوسېږو ننګرهار کې مونږ کونړ ته په چکر راغلي یو مونږ وغوښتل چې یاره څو وخت لپاره یو د ورځې په مخه باندې چکر ووهو او دلته د ځنګل او د انګام ولسوالۍ د وطن سهار زموږ ډېره خوښه شوه د حد نه مونږ زیاته خوښه شوله او یو دا مشکل پکې دی چې سړکونه ډېر خراب دي او د دې خوا نه خلکو ته سهولت بیخي شته نه او د ښوونځي سهولت خو بیخي د سره نشته دی خو نور هم د سړکي مشکل هم زښته ورته زیاته او ځنګل خو که درته وښیم د ځنګل په اړه باندې زما انتهایي ډېر خوښېږي د دې په اړه باندې که څونه درته ووایم زه یې هغه نشم پوره کولی او بل دلته اورېدمه د خلک کومره چې مونږ هم د چکر لپاره دلته راغلي یو نوره تاسو یو بله خاطره خو مونږ نه چې درته ووایم که بل یم که زه بل یم د ورکو مې لیکوال یم چې چا وشو کولم د هغه په منګول یم پوښتنه مې څوک نه کوي څلور اتیا مډل یم افسوس دی د غویانو په خپو کې چې غوبل یم هر چا زه وخوړلم په لاره کې هوټل یم بس ما ته هم پته نشته چې هغه یم که بل یم او مننه له حاجي صاحب نه او له تاسو نه چې موږ ته وخت راکړ او ډېر ښکلي شعرونه مو راته وړاندې کړه خو ټوکه مو راته ونه کړه دا ټوکه به څنګه شي هسې ټوکه به درته ووایم خو زما ذهن ته خو بیا هم داسې خاص راځي نه یو بیا به هم تاسو ته کوشش وکړم چې زه یې ووایم که نه یو داسې ټوکه ووایم چې هغه کومه ذهن ته راشي یو وخت زمانه کې یو سړی و که نه د یو د مولا نه پوښتنه کړې وه که نه مولا ته ویلي و چې مولا صاحب مولا ورته وویل چې د روژه ونیسي د روژه خو تاسو باندې فرض دی ډېر سخت ثواب لري اجر لري نو د کس لږ ساده غونده ختلی و ده ورته ویل چې دا روژه څنګه نیولی کېږي روژه بیا چې فرض دی ونیسئ وایي دا روژه سره کوم شی دی وایي چې په غره باندې څنګه هلته میاشت راښکاره شي تاسو بیا هغه نیسئ روژه نیسئ نو ده فکر کړ چې خو د میاشت په سره کوم شی وي جګ شوی د غره سر ته سین ګیز باندې اول سهار باندې دی تللی دی چې هلته تللی دی ځان سره ټوپک هم اخیستی دی چې کتلی دی اوښه یې لیدلې ده اوښه یې لیدلې بس د اوښه په فکر کړلی دی چې یاره ولاړه که چې روژه همدغه ده دې نه ډز یې کړی ده اوښه چې وژلې ده او دې ځای کې د وړکۍ بچکۍ پسې پاتې ده او دې خیزوالي دی دې منډه والې ده ونه دې چې منډه ونه ولیدو داسې وساته ځای پر منډه والېده دې ځای کې دغه سړی مولو ته روغه دې باندې دوه ډزونه کړي خو دا ونه خلاصه شوې ده چې ملا ته سړی هغه نه راغی ورته وویل چې څنګه روژه وایي تا خو ملا بیا هم روژه نیولې ده ما خو روژه وختي ووژله مړه مې کړله تا څنګه بیا نیولې ده مولا ورته وویل چې هو د خدای نېکبخته لا حول ولا قوت چې ولا قوت خلاصه شو خو لا حول مې ختم کړله مننه ډېره زیاته ډېره جالبه ټوکه وه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ کور مو وده ګرانو لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې سفر او ملګرو نه هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ او ډېر خوندور شعرونه او ټوکې هم راته وړاندې کړې نو تر بل سفره پورې چې زه پښتون ارمان ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم د خدای په امان په الله مو سپارم ښه وخت ارمان خدمت کوي داسې لګیا ده ګوره راځئ زړونه مو پیوند په محبت کړو راځئ زړونه مو پیوند په محبت کړو راځئ ورک مو له فکرونو نه نفرت کړو